د نیوز فریشن لیدونکو السلام علیکم ستړي مشئ په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر نن په کابل کې د چین له لوی سفیر سره کتلې دي. په دغه کتنه کې د چین سفیر د افغانستان او چین اړیکې مهمه او تاریخي بللې دي او سفیر ډاډ ورکړی چې هیواد یې ټوله هڅه کوي ترڅو د سیمې او نړۍ هیوادونه افغانستان سره په متقابل درناوي ولاړې اړیکې ولري. هرات کې د کرنې اوبو لګولو ریاست لخوا د نیالګیو کینولو کمپاین په رسمي توګه پیل شوی دی. مسؤلین ویلي د 70,000 په شاوخوا کې به دغه ښار کې نوي نیالګي کینوي. بایډن وایي که له افغانستان نه وای وتلی یوې بلې ناوړه جګړې ته داخلېدو. د امریکا ولسمشر جو بایډن هغه راپورونه رد کړل چې د امریکا پوځ له افغانستان څخه د امریکایي قواوو د وتلو په اړه د حکومت پر کړنو په جدي توګه نیوکې کړې دي. واشنگټن پوسټ په خپل یو راپور کې د امریکایي نظامي قوماندانانو ویلي چې سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت د تخلیې پلان ډېر ناوخته ونیو. د طالبانو لاسته راوړنې له پامه وغورځولې او پیښو پرې غلبه وکړه چې دا ټول په وروستیو ورځو کې په بیړه او ګډوډیو سره له کابل څخه د وتلو لامل شول. د فرانسې خبري اژانس لیکلي چې بایډن په تکرار سره د طالبانو د ماتولو په اړه د امریکا د ناکامه هڅې د ختمولو له تګلارې دفاع وکړه او ویل پخوانیو ولسمشرانو د کلونو لپاره له افغانستان څخه د وتلو ژمنې کړې وې خو هیڅ وخت یې د کار ونه کړ. بایډن زیاته کړه که له افغانستان څخه نه وای وتلی نو پکار وه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر د پام وړ زیات شوی وای او امریکا به یوه ورځ بیا ناوړه جګړې ته داخله شوې وای. لیدونکو له ملتیا مننه ښه اوسئ.